بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو د کمپیوټر د هرې برخې څخه عکس واخلو. سمه ده. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. ویډیو شروع کوو. سرچ ته به راشئ. دلته ته کولی شئ د وینډوز اس په واسطه هم راشئ او دلته ته وهلی شئ ماوس کلسر. سمه ده. دلته چې کله راغلی د سرچ ساحې کې دلته به ته ولیکې سنیپینګ ټول، چې ته دلته فقط یو 3 حروفه ولیکې مکمل در سره راځي. دغه دی موږ سره، فقط دغه اپس دی موږ سره. سمه ده. په دې باندې به ته ډبل کلیک وکړې. کله چې ډبل کلیک وکړې دلته موږ سره راغی. کله چې موږ سره ته سنیپینګ ټول موږ سره راغله، دلته وګوره موږ څو قسمه موږ کولی شو چې د وینډوز د صفحې څخه عکس والو. زه اول راځمه فري فرام سنیپ. د دې په واسطه موږ کولی شو چې د یو برخې څخه جدا عکس والو. زه غواړم چې دغې څخه وګورئ په دغې طریقه ته کولی شئ خپل په خوښې یو ځای څخه ته عکس والئ. نیو به ووهئ. نیو د چې کله ووهه موږ سره بیا نوی راځي. موږ کولی شو د دې په واسطه نوی عکس واخلو. زه غواړم چې دغې ځای څخه بل عکس والمه. سمه ده. دغسې ته کولی شئ چې بل عکس والئ. ته غواړې چې دا صف کې دې نه بعد به ته دلته سیف سنیپ ووهئ. سنیپ د چې کله ووهه د سټاپ په سر یو ورکومه. سمه ده. دا ټول بیا په تاسو ګورم. صحیح شو. نوی وهمه، نیو وهم، بل نوی اخلم. دې کې موږ سره ریکټینګولر سنیپ دا به وایي. دا موږ سره ډېر ښه کار کوي. دې کار چې دی موږ سره مکمل شکل باندې دغه ساحه ګورې چارکونج، هر رقم چې ته غواړې ستا په خوښه مکمل چارکونج در سره عکسونه باسي. زه دا غواړم چې صف کومه دا هم همغسې صفتېږي. دې ته شماره 2 ورکومه نوم. سمه ده. ما سره دلته صف شو. نیو ته راځمه. بل زه غواړم چې موږ سره دلته بل کوم چې دی وینډوز سنیپ په واسطه کولی شو چې مکمل د وینډوز څخه موږ عکس واخلو. او دلته فول سکرین سنیپ، کله چې دا وایي مکمل سکرین څخه موږ ته عکس اخلي. سمه ده. په دغې اسانه طریقې موږ کولی شو د کمپیوټر هر ځای څخه عکس والو. زه غواړم چې اوس دس پي سي ته راځمه، د فولډرو څخه عکس واخلمه. سمه ده. دا وړوکی کړمه. وګوره سنیپ ته راځمه، نیو وهمه. نیو مې چې کله ووهه دلته به ته کوم موډ انتخاب کړې. ریکټینګولر سنیپ دا موږ سره ښه کار کوي. دا ډېر کارېږي. مکمل دلته به ته راشې. وګوره دلته موږ سره عکس واخیستې مکمل. سمه ده. د دې شاته دی. زه غواړم چې دا صف کړمه. سیف ته راځمه. دې نه بعد ورته نوم 3 ورکومه. سیف ووهئ. موږ سره دلته 3 په نوم صف شو. نیو ته راځمه. زه غواړم چې دغې ساحې څخه اوس عکس واخلمه. فقط دغه ډرایفو څخه زه غواړم چې عکس واخلمه. دا موږ سره ډېر ښه کار کوي. سمه ده. ویډیو ایډیټینګ کې موږ سره ډېر ښه کار کوي. ګورئ دغه دی ما سره. غواړم چې دا صف کړمه د 4 په نوم باندې. سیف ووهئ. دا زموږ عکسونه دي. ګورئ دغه زموږ عکسونه دي. وګوره زه یو ته راځمه. دا موږ سره ګورئ یو عکس، دوهم عکس، دریم عکس، 4م عکس، 5م عکس. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو د کمپیوټر د هرې برخې څخه عکس واخلو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ.